الحمدلله قمر بنسټ سکهال بیا غواړي د افغانستان په ډیرو ولایتو کې ژمې مرستې وکړي چې په دغه ترڅ کې به انشاءالله خصوصا اولت موږ هغه ولایتونو ته ورکوو چې په کومو ولایتونو کې ژمی سخت وي او هغلته کار و روزګار نه وي. پوهیږي افغانستان کې ځینې داسې ولایتونه شته چې هغه کې واورې وي او د واورو په سیزن کې کار هیڅ ممکن نه وي، نو غریبان خو بیا خدای مکړه در په دره وي. نو دغه غریبانو سترګې موږ او تاسو ته وړي. پوهیږي چې کله ژمی شروع کیږي کم نمبر چې به سکرین درته ښکاري دغه نمبر باندې فکر وکړه د ورځې 400-500 زنګ راځي. همدارنګه وټساپ نمبر هم په همدې کې شته. د وټساپ میسجونو نه مخه الله مخبرو، بیا ډېرې ورونه ګیلې کوي چې تاسو زموږ وټساپ نه جوابوئ، خو حالانکې ځان نه ملامتو. وجه دا ده چې هر ور هر خور موږ ته شکایت کوي، ژاړي د ژوند نه، سختې او هغه سوختې موږ سره شریکوي، ولې زموږ وس نه وي. نو د دغې سختې سوختې چې کله موږ واورو زموږ منډه ستاسو ته وي، تاسو درنو او محترمو لیدونکو ته وي. غواړو چې سږ کال بیا هم تاسو په دغه کمپین کې موږ سره یو ځای شئ، تر څو پورې هیوادوالو لاسنیوی وکړو، تر څو پورې هیوادوالو د لوږې او د یخنۍ څخه په امان کې شي او یو ښایسته ژمی تیر کړي. نو دې په خاطر دوستانو که غواړئ په دغه کمپین یا په دغه کاروان کې موږ سره یو ځای شئ، اجر یې الله سره هم شته، هغه سکون او اطمینان به انشاءالله په دنیا کې الله هم درکوي درته، په مال او ستاسو په تجارتونو کې به انشاءالله الله برکت هم وږدي. چون دا زه نه وایم، دا حدیث شریف دی چې صدقه باندې مال زیاتیږي کمیږي نه. نو راځئ له دغه چانس څخه په استفادې موږ سره یو ځای شي. آنلاین مرستو لپاره سکرین باندې لینک درته ښکاري، آفلاین لپاره خو وټساپ نمبر شته. تر څو پورې سږ کال بیا هم خپلو هیوادوالو سره مرستې وکړو او د یو خوشحاله ښایسته ژمی تیر کړي. ډېره مننه دوستانو، که وس مو نه وي ویډیو در سره شریکه کړئ، زموږ صفحه در سره خوښه کړئ او نور په لوی الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمت الله.